دا یو ورو سوال کړی دی وی ما به د سفر په منځ کې د ماښام مونځ هم قصر کوم علم را سره نه اوس راته پته ولګېده چې ماښام مونځ خو قصر نه وي نو دغه مونځونو سره به څه کوو دا بیا راګرځو او که نه جواب د آیات کې په دې مسله باندې اتفاق دی د علماو د مسلمانانو چې د ماښام مونځ څنګه چې حضر کې د دې سفر کې دې کې قصر نه کېږي ماښام مونځ کې قصر نشتی او بل کوم مونځ کې د سهار په منځ کې او دا ما په خپله یو کس لیدلی حج کې مزدلفه کې عرفات ته چې مزدلفې ته لاړو به جمع ولاړه 2 رکعتونه سړي سلام وګرځو بیا اقامت شروع شو ما تاسو خو ماسوته مونځ ونه کړو وایي نه موږ ماښام وکړو نو مې ماښام 2 رکعته موږ قصر وکړو اجي دا د افسوس خبره ده چې دومره جهالت ښه او چې چا دا کار جهلن کړی نو اول خو به دې توبه وباسي کوتاهي ترې شوې ده خو دی به دا مونځ کوي او که نه نو دې کې د علماو 2 قوله دي یو قول د علماو دا دی چې دی به دا مونځ بیا راګرځوي دا د جمهور العلما دا قول دی او دویم قول دا دی چې په ده باندې دا مونځ راګرځول بیا نشي ځکه چې دی با ټیم جاهل او جاهل معذوری په دې کې هغه قول چې کې احتیاط دی او باقي عمل پکار دی هغه دا چې دی دا مونځونه راوګرځي او که نه یې پته ورته چې دا څو مونځونه دي د ماښام چې ما قصر کړي دي د غالب ګمان مطابق دې مونځونه وکړي بس دغه کافي یعنې خپله یو اندازه دې ولګي یو تخمیني اندازه دې ولګئ چې یاره تقریبا کیدی شي ما دومره یعنی مونځونه د ماښام هغه په سفر کې کړي او ما قصر کړي دي هغه دې بیا راوګرځئ په دې کې احتیاط وکړئ او د اختلاف د علماو نه به مو وشي ښه